دلته د کابل جلال آباد په لویه لاره د لغمان د سرخکانو په سیمه کې د خپلو هیوادوالو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه دې لویې لارې ته راوتلي دي. هره ورځ یې همدا دنده ده چې تیز رفتاره موټر وڅاري او له هغه چلوونکو سره قانوني چلند وکړي چې بې احتیاطه موټر چلوي. د لغمان په لویه لاره د ترافیکي حادثاتو عمده لامل د ډریورانو بې احتیاطي ده. زیاتره ډریوران د لیسنس نه لري او په جلب باندې ناست دي. نو له دوی نه ما خواهش هم دا ده چې هغه ډریوران چې لیسنس نه لري، له قانون سره بلدیت نه لري، باید جلب ته کېنني. د ترافیکي پیښو پرتله د تیر کال سږکال هغه ګراف ښکته راغلی ده. ترافیکي مسؤلین ورته متوجه دي او دوی په زمین کې سیار چک پاینونه ایجاد کړي دي. همدارنګه په دې لارو کې چک پاینونه لري او د ترافیکو مدیر صاحب حبیب الله مبارز له خپله ګرځي او هغه غیر قانوني ډریوران چې لیسنس نه لري او په ډریورۍ نه پوهېږي نو هغې نیول شوي دي او قانوني چلند ورسره سوی ده. دوی موټر چلوونکو ته لارښوونه کوي او ورڅخه غوښتنه کوي چې په لویه لار په ډېر احتیاط سره تګ راتګ وکړي تر څو ترافیکي پیښې رامنځته نه شي. د دې ترڅنګ چې ترافیکي لارښوونې کوي په چلوونکو روژه ماته یې هم ویشي. حاجي تا چې بار کړی حاجي ستړی مه شې. ښې په خیر یې څنګه یې چې دې بار کړي کوم ځای نه راغلی په خیر؟ دا دغه نه ګردیز نه په خیر خو راغلی لار کې خبر نه وه. مونږ دلته هر روزمره د حادثاتو د مخنیوي په خاطر باندې چک پوینټونه ایجادوو او د خپلو وطنوالو په خدمت کې څلېروي ساعته د لویه لار کې پراته یو. کله چې دغسې کسان چې لیسنس نه لري او په جلب باندې ناست دي او حادثې سره مخامخ شي نو بیا د موږ د ترافیکو د ادارې له خوا نه دا څارنوالۍ ته معرفي کېږي او محکمې ته معرفي کېږي او محکمه بیا خپله کړنه ورسره ترسره کوي. چلوونکي په دې لویه لاره پړه په هغه کسانو اچوي چې لیسنس نه لري او په لویو لارو باندې د خپلو هیوادوالو ژوند له خطر سره مخ کوي. چې ډېر پسې لو چلیږئ، ترافیک مه تکلیفوئ او ډېر تاسې په سهولت باندې لاړ شئ. دغونه مړي چې په دغه کابل په لاین باندې کېږي یو چېرته هم نه کېږي د جلال آباد او کابل. نو ټول نه هیله کوو چې ډېر منظم لاړ شي، په قرار لاړ شي او د روژه کې خو بیخي باید چې په قرار لاړ شي، خو غیر روژې نه هم د بوزه کې هم باید چې په قرار لاړ شي. دیگه دیره کار کس بی احتیاطی میکنه حادثه رو برمیشه. بی احتیاط والا ملامت است. اگه احتیاط کنه هیچ وقت حادثه نمیه. کورس نمیخوانین او اگه کورس بخوانین از قوانین ترافیک خبردار میشین، از کل حساب خبردار. مثلا موتر دست پاکستان امیال دمیرا بسیار زیاد مزاحمت میکنه بر ما، بسیار زیاد. دکونو موتر نزدیک میباشه یک دفعه شترنگ میزنه مبره حادثه میشه. د لغمان امنیه قمندانۍ مسؤلین بیا وایي د زیاتو هڅو وروسته په دې بریالي شوي دي چې په شهرا کې په لویه لاره د ترافیکي حادثات د مخنیوی لپاره د ترافیکو سیارگزمې رامنځته کړي. پیلانی که به خاطر جلوگیری برای حادثات یا از حادثات ترافیکی در شارع ما ترتیب کردیم، در او پیلان ما برای مدیریت ترافیک وظیفه دادیم که حتما موتروانایی که بسیار به سرعت موتررانی میکنن یا موتروانی میکنن دیگه اونا را توصیه بکنن که از سرعت زیاد جلوگیری بکنن تا سرعتشان باعث نشود برای حادثات و زخمی شدن و قتل دیگه مردم. د لغمان د ترافیکو د مسؤلینو په باور په روان کال کې د تیر کال په پرتله په دې لویه لاره د ترافیکي پیښو په برخه کې د پام وړ کموالی راغلی او لامل د ترافیکو هڅې ګڼي چې سیارګزمې رامنځته کړي دي.